والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده تفسير والترجمة بدرس كي منگا پا سورة الحج کی لگیو واللسم سپارہ کی سورة الحج او پا سورة الحج کی منگا لسم نمبر آیت دا اللہ سبحانہ وتعالی بتوفیق سر رسیدلیو. پا دی آیتونو کی لس آیتونو چی کم منگویلی دی پاوله کې الله سبحانه وتعالی د قیامت د زلزلې هغه سخته بیان کړې وه چې د قیامت هغه زلزله یو لویه خبره ده، الله وایي څه وړه خبره نه ده. بیا الله سبحانه وتعالی د قیامت د ورځې بعض حالات بیان کړي وو چې د قیامت په ورځ به څه کیږي او څه ناشنا سخت او حالات برازي په دې انسانانو او په دې مخلوقاتو باندې. رب العالمین بیا په هغه خلکو باندې رد وکړو کوم چې د الله په باره کې جګړې کوي او د شیطان په تابعدارۍ کې اخته دي او علم ورسره نه وي. او بیا الله سبحانه وتعالی په دې خبره باندې دلایل بیان کړو چې زه بلکل قادر یم په دې باندې چې د انسانان راپاسوم په دویم پیر د قیامت په ورځ یا د قیامت دپاره. بیا الله سبحانه وتعالی د هغې نه بعد د هغه خلکو په باره کې تذکره وکړه کوم خلک چې د الله په باره کې جګړې کوي او د توحید په باره کې مني نه او د هغې طرف ته دعوت ورکوي او دلیل ورسره نه وي. د دغه خلکو انجام رب العالمین بیان کو په 9 نمبر آیت کې له فی الدنیا خزي، د دوی لپاره په دنیا کې شرمندګي ده. ونذیقه یوم القیامة عذاب الحریق، او د قیامت په ورځ به بیا هغه عذاب ته ننباسو، هغه اور ته چې هغه سوځونکی اور دی. په دې 11 نمبر آیت کې د کافرانو د تذکرې نه بعد به الله د منافقانو حال بیانوي. دا مخکې د کافرانو تذکره وشوه کوم چې آخرت نه منکر دي او کافران دي. دویم قسم خلک منافقان دي او دا تقسیم الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم په ابتدا کې کړی دی. کله چې انسان د قرآن تلاوت شروع کړي او سوره بقره شروع کړي نو د سوره بقرې په اوله کې د مؤمنانو تذکره ده، بیا د کافرانو او بیا د منافقانو. او همیشه دغه همدغه 3 فرقې دي په خلکو کې، یا سوچه مسلمان او یا سوچه کافر او یا منافق چې یې کافر او په ظاهره کې د مؤمنانو ملګرتیا کوي د مسلمانانو د خپلو مقاصدو دپاره، نو دی بیا بدترین دی او بدتر دی د هغه سوچه کافر نه. اوس الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو تذکره کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف، او بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې بندگی کوي د الله په شک باندې. بعض خلک هغه دي چې شکیان دي، الله وایي یا د څه مقصد د دنیا دپاره لګیا دي. ومن الناس من يعبد الله على حرف، یو مطلب دی، یو مقصد دی چې بس دغه دنیا پوره شي د دغې دپاره د الله د بندګي م کوي. حال ته یې ګوره فإن أصابه خير اطمأن به، نو که ورسیږي دته څه خیر نو کلک شي په هغې باندې. یاره وایي ډېر ښه دین دی، څومره مزېدار دین دی او زار شم او قربان شم د دې دین نه وایي. دا کله الله وایي فإن أصابه خیر که څه ته څه فایده ورته میلاو شي. وإن أصابته فتنة او که ورسیږي دته څه تکلیف
انقلب على وجهه واوړي په مخ خپل باندې، یعنی د خپل مخ واړی، هغه دین پرېږدي مړ دا خو هغه څه پکې میلاو نه شو څه چې زموږ په کار و. ځکه روایتونو کې داسې راځي چې بعض منافقان به مدینې ته رالو، کله چې اواز دا اوچت شو چې بی په مدینه کې د مسلمانانو یو ملک قایم شو، باچایي ده، زوری دی، د منافقان به راتلو مدینې ته. چې کله به رالو نو بس په ظاهره کې به ووایي موږ مسلمانان یو، که چېرته بیا څه مال به ډېر شو او الله به له زامن ورکړو بل سخت به خوشحاله وایي دین ډېر اوچت نعمت دی چې الله موږ له راکړی. او که چېرته د دې نه بعد ورپسې مصیبت راغی، یا به یې لوڼه وشوې یا به یې کاروبار خراب شو، نو بیا به یې دین پسې بدې ردې ویلې او مرتد به شو، هغه دین به یې پرېښو. انقلب علی وجهه مطلب دی چې دین نه به مخ واړو، دین نه مخ اړولی، دین پرېښوده دي، هغه دین به یې بیا پرېښوه قشه. او داسې خلک نن سبا هم شتي چې دین یې هله خوښي چې کله ورته څه فایده میلاویږي. یاره 5 وخته لمونځ کوې ولې کې څه فایده پکې دنیوي، دا مقصد نه چې دا زما ما باندې لازم دي، الله به دې تپوس کوي. نه، د دې دپاره چې کاروبار صحیح روان وي، د دې دپاره چې پلانې کار وشي پلانې وشي. په دغه وخته پورې د الله بندګي کوي نو دا څه بندګي نه شو، دا خو منافقت شو. د الله سبحانه وتعالی بندګي به کې که تا ته فایده رسي او که تا ته نقصان میلاویږي په دنیا کې. دا خو دنیا د کله به امتحاني که او امتحان کې کله راحتې کله سختې. بعض بېدینه داسې ډېرې تاسو به اورېدلي لکه ته منزله ولې نه ځي، وایي زه چې کله منزله لاړ شم بیا زما مزدوري نه لګي. اورېدلي هم دي که نه دي اورېدلي؟ داسې خلک پکې هم شته. زه چې کله م وایي جومات ته تللی یم نو بیا زما کار نه دی جوړ شوی. یعنی مطلب دقه دی، ومن الناس من یعبد الله علی حرف. بس یو مقصد دی، که چېرته د دنیا مې برابر وه نو بیا خو د عبادت ډېر ښه شی دی، او که دنیا پکې ګډه وډه کېږي نو بیا خو هغه دین به هم پرېږدي والعیاذ بالله. ته به د الله بندګي کې په هر حال کې. یو سړی په هسپتال کې پروت دی، ډاکټران ورته دا وایي چې ستا د دې بیمارۍ علاج نشته، او دا ښه تقوادار او پرهیزګار او ولی الله دی، او الله د دې دعاګانې هم قبلوي، خو دا دعا ول الله نه قبلوي چې دی روغ شي. نو دی به څه کې د دین به پرېږدي؟ نه، دا خو امتحان دی. الله د ده په تقدیر کې لیکلی دي چې ده باندې به دا بیماري او د دې د لاسه به ده ته ډېر تکلیف میلاویږي. ښایي به دا سړی ښه دینداره او ښه ولی الله به د الله ملګری، نورې چې څه دعاګانې غوښتلي الله وله قبول کړي، خو دا وله الله نه مني، نو دی به څه کوي؟ د دین به پرېږدي؟ نه، په دین به مضبوط ولاړې. که تا ته دنیوي فایده پکې میلاویږي او که نه میلاویږي، خو دین دین دی. بلکې دینداري باندې به مضبوط ولاړې که دا ټوله دنیا پکې وبیلې څه خبره نه ده. دا خو زمونږ هغه اصل مقصد دی د کوم دپاره چې پیدا شوي. نو رب العالمین دې ځای کې د منافقانو تذکره کوي، وایي چې کله په امتحانونه راشي او تکلیفونه پرې راشي بس بیا دین پرېږدي. د مدینې د منافقانو حال دغه، او چې کله به مال غنیمت راغی او مال به تقسیمېدو بس دوی به د ټول نه مخکې په د اولني صف کې په ورځ ناست او دا تسبیح او ذکر او تکبیر او هر څه به یې کول. ولې؟ ځکه چې مال پکې میلاویږي. خو چې کله به معمولي سخته راله نو بیا به یو هم نه ښکارېدو. او سورة المجادله یا سورة المجادله هلته موږ دا مسله ذکر کړې و، رب العالمین چې کله دا یو ناشنا امتحان راوستو په مؤمنانو باندې او د منافقانو د راښکاره کولو لپاره، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. کله چې د پیغمبر سره خبرو اترو لځئ ناول به صدقه ورکوئ، بیا به خبرې کوئ. الله سبحانه وتعالی په دې زړونو باندې علیم دی، نو امتحان چې راولي بیا سم ناشنا امتحان راولي. خدای منافقانو به ډډې لګولې د پیغمبر دا مجلس به دوی نه پرېښود، او د مشورو ټاکوانو دا کوم سړی چې د کار نه دی مشورې ډېرې زیاتې ورکوي، او دا ارمانونه به یې کول چې یاره چې د جهاد ایتونه نازل شوی، چېرته د کافرانو سره جنګ وشوی، تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې تنګ کړو.
او د مجلس نه پاسېدونو الله وي صبر داسې امتحان ته مې راولم تاسو دا مجلس پرېږدئ که نه پرېږدئ چې څنګه الله وي صدقه به ورکوئ یو منافق هم نه ښکارېدو یو منافق او کوم چې مالداره مسلمانانو یو ته خبره اسانه وه مشکل هغه غریبانانو فقیرانو ته جوړ شو هغه مؤمنانو ته چې د زړه د کومې نه د پیغمبر سره محبت و سو سره نه و چې صدقه ورکړې وه د پیغمبر دې مجلس ته به د لرې نه کتو او سترګو کې به یې اوښکې وي زړه به یې کېدو چې لاړ شو د پیغمبر سره کینو یو مسلې ته پوښتې وکړو څه خبره ورسره وکړو خو هلته الله وایي چې پیغمبر سره خبرې کوې مخکې به صدقه ورکړې منافقانو لاسونه داسې وولو پاڅېدو وي دا به اوس نوي خبر راووت او د مخکې نه تنګ وي څه بانې کته په داسې امتحاناتو کې او حالاتو کې د مؤمنانو او د منافقانو پته لګي چې کله سخته راشي دا پوست دین د چا نه دی خوښ دا خو د هر چا خوښ دی دا منافق چې کله د خپل مخ واړي د دین نه نو رب العالمین څه وایي خسر الدنیا والآخرة تاوانی کړه دنیا و آخرت ذلك هو الخسران المبين دغه تاوان ښکاره تاوان دی خو دنیا به څه وبیلله که نه صرف دا خو نه چې آخرت یې تباه شو الله وایي دنیا هم تباه شو آخرت هم تباه شو نتیجه سره ووته ګوره ده چې کله مخ واړو د الله د دین نه د قرآن نه د حدیث نه د وحي نه بس بیا په دې قصو کې پرېوتو يدعو من دون الله رابلی سوان د الله نه ما لا يضره وما لا ينفعه هغه څوک چې نه ورته ضرر ورکولی شي او هغه څوک چې نه ورته فایده ورکولی شي ذلك هو الضلال البعید دغه ګمراهي لري ګمراهي ده چې د دین نه مخ واړو نو په داسې قصو کې اخته شو چې غیر الله ته چغې شروع کړي نو الله وایي هغه چا ته چغې وایي او هغه چا ته را مدد شوی چې هغه له نه فایده ورکولی شي او نه نقصان ورکولی شي بیا دې ته ګوره ډېره ناشنا ده يدعو لمن ضره أقرب من نفعه رابلی هغه څوک چې ضرر د هغه ډېر نږدې دی د فایدې د هغه نه ګوره اول الله وایي چې نه فایده ورکولی شي او نه نقصان اوس وایي نه نقصان پکې شتي فایده خو بالکل نشته سراسر ختمه ده او نقصان پکې شتي نقصان څه دی د د لاسه لړ جهنم ته د فایدو خو سوچ مه کوه او د ډېر د سوچ مقام دی د هغه خلکو دپاره چې غیر الله ته را مدد شوي او پلاني را مدد شي او پلاني راشه او پلاني غوث اعظم دی او پلاني دا دی او دغه الله وایي نه فایده لاس کې شتي نه نقصان په لاس کې شتي بیا الله وایي دا خو ده چې نقصان به درله درکوي او هغه په دې طریقه باندې چې آخرت یې تباه و برباد شو همیشه دپاره لاړې جهنم ته لبئس المولى ولبئس العشير ډېر بد دوست دی او خامخا بد ملګری دی الله دې دغې نه موږ ساتي انسان چې کله د توحید نه واوړي نو د شیطان په ملګرتیا کې پرېوځي د شیطان یې ملګری شي نو بیا دغه غیر الله ته چغې او د هغوی سره امیدونه او د هغوی نه امیدونه او د هغوی سره عقیدې وتړلی شي څومره شکر چې موږ د الله سبحانه وتعالی دا کو دا کم دی چې رب العالمین د توحید د عقیده موږ ته نصیب کړې ده اوس دا د منافقانو تذکره دې نه بعد رب العالمین د مؤمنانو انجام بیانوي إن الله يدخل الذين آمنوا یقینا الله ننباسي هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات و نیک عملونه کړي دي جنات جنتونو ته تجري من تحتها الأنهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه ولې دا ته یو فایده ذکر کړم چې الله سبحانه وتعالی چاله په عربۍ ژبه باندې پوهه ورکړي او خصوصا د قرآن په علم باندې
نو دا ناشنا علم دی د قرآن دی چې الله چاته نصیب کړي د قرآن قرت تفسیر ترجمه ښایسته آواز دا د الله هغه نعمتونه دي چې داسې نور نعمتونه نشته و دیزې ګوره اکثر زمونږ د عجم خلک چې کوي عجم هغه چې ژبه عربي نه دی که قاري وي خو چې څو پورې علم نه یې کړی دی نه پوهېږي په قرآن باندې نو دیزې کې څه ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الله به مؤمنان او نیکان خلک جنت ته ننباسي اکثر چې ودرېږي نو په دیزې باندې ودرېږي ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري ننباسي به جنتونو ته چې بهیږي به او په دیزې باندې ودرېږي نو دا صحیح معنی راونه وته که جنتونه چې ته بهیږي نه جنات په دې باندې ودرېږي نه باسي به جنتونو ته بیا چې شروع کړه اوس دې نه بیا شروع کړه جنات تجري من تحت الانهار هغه جنتونه چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولي خو دې باندې هغه سړی پوهېږي چې هغه په قرآن پوهېږي نه نو دغه خلک دا خو د هغه قاریانو حال دی چې په ترجمو په تفسیر نه پوهېږي نو د عوامو به بې سهاري کوشش کوئ محنت کوئ چې د قرآن د علم یې زده کوئ او تاسو له الله سبحانه وتعالی یو ناشنا موقع در کړې ده او ښایسته موقع په پښتو ژبه کې ستاسو په خپله ژبه کې قرآن وضاحت ستاسو په مخ کې بیانېږي او تفسیر او ترجمه بیانېږي د دې موقع نه د دې وخت نه او د دې درس نه ښه فایده واخلئ او دا ښه زده کوئ او بار بار یې وایئ او بار بار یې اورئ هغه ملګري شتي موږ سره چې هغه که موږ سره دلته درسونو کې نه دي ناست خو هغه دومره د دې درسونو شوق ابلو ماته یو ملګري وایي چې ستا د 2 کاله مخکې چې رمضان کومه دوره ما کړې وه هغه ما 7 پیرې پوره اورېدلې ده 7 پیرې مکمل او ټوله مې زباني یاده کړې ده که څوک رانه امتحان والي دا راته پته ده چې د کوم آیت سره تا کومه خبره کړې وه کوم سره دې کومه کړې وه او داسې پکې شتي الله بخلي چې موږ سره دې درس کې ناست یو د قرآن چې بند کې بیا دې تپوس کوي ما څه ویلي ورته نه یې معلوم دې ته هسې روټیني ناسته وایي په درس کې درس نه فایده واخلئ دا څه چې موږ وایو دا یاد کوئ ناشنا ناشنا فایدې ایمان به دې هم ډېرېږي علم به دې ورسره هم ډېرېږي الله دې زموږ ایمانونه او علمونه ډېر کړي جنات تجري من تحتها الانهار هغه جنتونه چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې ما یو پیر یو قاري پسې شاته مونځ کوو امام و نه پوهېدو د قرآن په ترجمه باندې غریب او نه په تفسیر عام قاري و هغه یې سورت یوسف تلاوت کوو په منځ کې نو په یو ځای کې ودرېدو څه ناشنا ځای کې ودرېدو داسې خبر هم نه و نو الله سبحانه وتعالی وی چې کله د یوسف علیه السلام وروڼو یوسف علیه السلام کوهي ته غوزار کو او بیا رالو وجاءوا اباهم عشاء یبکون رالو ناوخته او جړلې قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق پلاره موږ لاړو منډې مو والې وترکنا یوسف عند متاعنا او موږ پرېښودو یوسف علیه السلام د خپل سامان سره فاکله الذئب نو وخوړو شرمخ راغی شرمخ حمله پې وکړه هغه داسې وایي وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله په دې باندې ودرېد او موږ پرېښودو یوسف علیه السلام د خپل سامان سره یو هغه سامان یې وخوړو او دا غریب د څه نه خبره دی زه به کوم ځای ولاړم کوم ځای ځکه د قرآن دا علم ډېر ضروري علم دی څو پورې دی دا زده کړی نه وي پوره که نه نه ته هغه حکمتونو باندې او په هغه رازونو باندې نشي پوهېدی کوم چې په دې قرآن کریم کې دي او نه خون اخیستی شي او د قاري ډېر ښایسته اواز دی خو ته به تنګېږې ځکه ته نه پوهېږي ابه د زړه د کومې نه تلاوت کوي جاړي پکې هم په مزېدار ځایونو کې ودرېږي یعنې دا ته چې کله په دې قرآن پوهېږې نه د دې ایتونو سره به ژوند تېری دې ته ژوند تېرول وایي اوس د باټین کې زه په ده باندې پوهېدم خو ما ته پته ولګېږي دې هلته غلط ودرېد خو چې یو سړی په هېڅ نه پوهېږي د اکثر دې ملګرو ته هم که دا کیرله والا راولې ده کیرله دا ژبه څنګه لکه کاڼي چې لوښي کوه چې کړ 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 داسې لیږي یا د چاینا والا یا د فلپینیان چې لیږي او ستا په مخ کې یو 10 منټه خبرې کوي ته به ورته څه خو
خو شړې به یې دغسې زموږ دماغ دې را راوبیول ستا د دماغ په دې راوبیدو چې ته پرې نه پوهېږې ځکه خو که دا چېرته ته دوی په دې ژبه پوهېدی نه بیا ورسره تا هم خبرې کولې او ته هم بیا د دوی په دې خبرو کې سوچ کو دغه شان هغه سړی د قرآن تلاوت کې بیا بور شي چې کله د قرآن باندې نه پوهېږي او د هغې په درس کې الله دې مونږ پوه کړي په قرآن باندې دا یو فایده مخې ته راغله نو تاسو ته مې ذکر کړ ان الله يفعل ما يريد یقینا الله کوي هغه څه چې وی غواړي دا قسم آیتونه د انسان هغه رابطه د الله سره مضبوطه کړي ګوره الله وایي زه چې څه غواړم کولی شم او هغه څه کوم چې غواړم نو بیا هغه ستا کم کار دی او کم مصیبت دی چې دغه رب یې نشي لرې کولی خو ووایي که نه وایي زه چې څه غواړم کوم کولی شي که نشي کولی نو بیا ستا کم داسې مصیبت دی چې ته به د مخلوق پسې منډې وایې او الله ته یې نه وایې او هغه کم کار دی چې الله یې نشي کولی او دا مشرکان تلي دي او د پلاني صاحب او د پلاني صاحب په در باندې پراته دي هغه ته یې وایي حالانکه الله وایي ان الله یفعل ما یرید زه خو چې څه غواړم کوم نو چې څه وغواړي کولی شي نو بیا خو ستا دا مصیبت هم ختمولی شي ستا دا مسله هم اسانولی شي د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی رد کوي په منافق او مشرک انسان باندې په هغه یو باندې چې هغه په دې خبره باندې غوسه دی چې الله ولې د دې پیغمبر سره مرسته کوي او زموږ سره نه کوي ولې د پیغمبر مخې ته روان دی ملګري ډېرېږي مؤمنان ډېرېږي او دا اسماني مرسته زموږ سره نشتي او یا بعض مفسرین دا وایي چې یو سړی په دې غوسه دی چې الله ما سره ولې مرسته نه کوي نو الله د چا سره کوي د چا سره مرسته نه کوي دا خو د الله کار دی ما ورته په زور حاصلولی شو نشو حاصلولی په دې دواړو باندې الله رد کوي من كان يظن أن لن ينصره الله څوک چې ګمان کوي چې هیڅ چېرې مدد به ونه کړي د هغه سره الله فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې یو سړی دی په دې ګمان کې دی چې الله ما سره مرسته نه کوي غواړي چې د مرسته په زور حاصله کړي نو الله وایي داسې خو نه کېږي او یا په دې غوسه دی چې الله موږ سره مرسته نه کوي او د دې پیغمبر سره مرسته کوي او د دې مؤمنانو سره کوي نو الله څه وایي فلیمدد بسبب إلى السماء نو اوږدي کړي یو پړی اسمان ته یو پړی دی زوړن کې او په هغې دې وروښیي چېرته اسمان ته ثم ليقطع بیا دې پرې کړي فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ نو ودې ګوري آیا بو بزي چل د هغه څه چې دی غوسه کړی دی یو سړی په دې غوسه دی چې الله د پیغمبر سره مرسته ولیکي الله وایي یو پړی زوړن کړي چې وروخېږي د اسمان ته دغه مرسته پرېږده ته ختمه کړه الله دې مشرک ته وایي دې منافق ته وایي وخېږه ځکه زور د بکي دغه اسماني مرسته چې کومه د مؤمنانو سره د رب العالمین ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ده نو که تا کې زور وي الله وایي ختمه کړه که نه او بیا وګوره که په دې چل سره وایي ستا دا غوسه ختمه شي لکه زړه خو هغه د غوسې نه ډک دی که نه ولې دا مرسته د مؤمنانو سره ده یا که څوک یې په زوره حاصلول غواړي الله ودې خېږي په زوره دې حاصل کړي هېڅ هم نشي کولی خو ځان به ختم کړي وكذلك أنزلناه آيات بينات او دغه شان منګه نازل کړي دي ښکار آیتونه وأن الله يهدي من يريد او یقینا الله هدایت کوي چاته چې وغواړي الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی رد کوي په هغه خلکو باندې چې هر یو دعوه کوي زه په حق یم او زه په حق یم او دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانې نه روانه ده
یهود وی منگ پا حق یو، نصارا وی منگ پا حق یو، مجوس وی نجی منگ پا حق یو، مشرکان وی منگ پا حق یو. رب العالمین وی صبر یو رز را روانه و دی هر سمن پتا ولیکی. ان الذین آمنوا یقیننا کسان چی ایمان راوڑے دے، والذین هادو او کسان چی یهودیان دی، والصابئین و صابئین دی. مخی منگ سر تفسیر تیر شوئے دی قسم خبرو. صابئین دا سوک دی چی دا ستورو بندگی وی کولا یو قول دائے. صابئین وی آغا چاہتا وی لکیگی چی دوی با دا ستورو با عبادت کو. او مشهور قول داره چی صابی با آغا چاہتا وی چی آغا با یو دین تابیداریم نکوانا، کل یوزی کیو کل بلزی کیو کل یوزی کیو کل بلزی کیو، آغا تا با صابی وی. اللہ وی دا یهود والذین هادو، هادو یهودیان مراد دی. صابئین والنصارى ونصارى والمجوس ومجوسیان، دوی با دا اور بندگی کولا. مجوس آغا چاہتوی چا غوی دا اور عبادت کی، او دوی دا وی دا مجوس دا عقیده دا وی دا دی دنیا دو معبودان دی، دو آلیه دی، یو رنا او دو متیارا. دا رنا ولیاذو باللہ وی دا معبود دی، دا با عبادت کی، بے دا تیارا چرائشی نو دا غزور لار بل راغے اس با دا عبادت کی. اللہ وی دا مجوسیان. والذین اشرکو او اغا کسان چی شرکی کڑے دے، مشرکانو. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ با فیصلو کی بمیز دا دوی کی بورز دا قیامت. اللہ پتہ بولگی ہوئی آغا ناشنا ورز دا دیرو جگڑو فیصلو با پاغا ورز کی گئی. دا سمر جگڑی چی روانی دی کنا، دا سمر جگڑی چی روانی دی، که پا عقیده کی دی او که دنیاوی جگڑی دی او که پا بل سکی دی، خدا طولی جگڑی با پاغا ورز دا اللہ مخی ترا مخامخ کی گئی او پاغا ورز با پتہ لگی دا ہر خبری. اللہ سبحانہ وتعالی وی دو خود چگی وی کنا، یہودیان وی چی جنتیان صرف یہودیان دی و نصارا وی نمنگ جنتیانی و مجوسیان وی منگ پا حق یو، مشرکان وی منگ پا حق یو، صابیان وی منگ پا حق یو. اللہ وی ورز رنوانا نا پتہ بمولگی جی سک پا حق دے. دغشان نن سبا دا اہل بدعو دا کمی فرقی چی دی هر یووی اغدریو یا فرقو کی چی کم با جنت تجی اغا سوک دا اغاوی منگیو. بید اغی دا پارا ایتون تاوی را تاوی سوک دا سور فاتحین اخپل حقانیت ثابتی، او سوک دا سور اخلاص دا ایتون اخپل حقانیت ثابتی، او سوک دا صحیح بخاری دا آخری حدیثونو پینزر ٹکی ثابتی، او سوک کوئی پلانیزی کی منگتا اشارہ شوید، او سوک کوئی پلانیزی کی دی ہر سب دا قیامت پروز پتہ ہوئی لگی جی چھ سوک پا حق دا سوک پا باطل دی. ایو ناشنا ورز دا بھی. ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ پا ہر شی باندی گوان دے. اللہ گواہ دے پا دے ہر سب باندے، دا ہر سینی او لکی او نوٹ کئی دی ہر سب دا قیامت پروز پتہ لگی. اللہ دی آغا ورز منگتا سانکی او اللہ دی منگتا حق رخ کا رکی او بیدی پہ اللہ منگا مضبوط ساتی او اللہ دی منگتا باطل خکا رکی او بیدی اللہ منگتا باطل نلری ساتی. لدین بعد اللہ سبحانہ وتعالی خپل عظمت او لویوال بیانی چیزی وازی دی بعد حق داری ما نو گو رکنو وی زما دی عظمت تخلق سوچو کا. الم تر ان اللہ اے نگوری تا چی بے شک اللہ یسجد له من فی السماوات سجدہ کیا غتا غسوک چی باسمانونو کی دی ومن فی الارض او غسوک چی بزمک کی دی والشمس والقمر او نور وسوگمی والنجوم والجبال او ستوری او غرنا والشجر والدواب
او ونی او ساروي وكثير من الناس او ډیر د انسانانو نه ټول الله ته سجدې لګي ټول د الله سبحانه وتعالى لویوالی پیژني وان من شیء الا یسبح بحمده الله وی هر شی چې په دې دنیا کې دی زما پاکي بیانوي واقعه ده سلیمان علیه السلام کله چې باران نه ورېدو مشهوره واقعه ده نو قوم یې راوویستو او روان شو د استسقا دپاره چې باران وغواړي بیا راواپس شو لارې او ته یې ولي وی بس د بل چا په دعاګانو د بل چا د دعاګانو د لاسه به باران راوورېږي وی میږی ولیدو میږی او هغه پروت و د خپل څلور وړه اندامونه اوچت کړي وو الله ته یې زاریانې کولې وی الله باران راووروه او د نورو د ګناهونو د لاسه وی الله موږ مه رانیسه دا مخلوقات ټول د الله سبحانه وتعالی پاکي بیانوي او په دوی چې سخت او مصیبت راشي نو هم دا خوله اسمان ته نیولي ګوره که سپی دی که ګیدړ دی که بل شی دی که بل شی دی چې کله پرې سخت وږی یا یریږي نو دا خوله یې کوم طرف ته نیولي اسمان ته یې نیولي دومره لوی رب دی او ډېر د انسانانو نه الله وایي ما ته سجدې لګوي هغه چې په خپله خوښه هغه تی مراد دي په خپله خوښه لګیا دي الله ته سجدې لګوي د الله بندګیانې کوي وكثير حق عليه العذاب او ډیرو باندې ثابت شوی دی عذاب د دې څه مطلب دی د دې موږ څوک پوه کړي تاسې سلیمان کیدای شي ستاسو له خبره نږدې بل څه جواب نه دې مطلب دا دی الله وی ډېر هغه هم ګوره ما ته سجدې لګوي چې زه به ورله عذاب ورکومه مطلب څه شو د دې مطلب دا دی د سجدې نه مراد عجزي کول هم دي الله وی د مخلوق زما په مخ کې عجزه دی که غواړي او که نه غواړي ډېر الله وی کافران دي جهنمیان دي جهنم ته به ځي خو زما فیصلې ته چې غاړه نه یې ایښودي نو بله سلار نشته دا هم الله ته عجزه دي ښه دا ټول مخلوق به الله ته واپس کېږي د قیامت په ورځ کې غواړي او که نه غواړي ومن يهن الله فما له من مكرم او هغه څوک چې الله یې سپک کي نو نشتي هغه لره هېڅوک عزت ورکوونکی چې الله یې سپک کي نو څوک له عزت نشي ورکولی که یو سړی سوال وکړي چې د دې خبرې د دې سجدې د لګولو نه بعد یا د سجدې د مسلې نه بعد د دې خبرې د راوړو څه ربط دی د هغې سره ډېر ناشنا ربط دی هغه ده ومن يهن الله فما له من مكرم الله وی چې زه سپک کړم نو څوک له عزت نشي ورکولی مطلب دا دی چې دا کم خلک چې الله ته سجدې نه لګوي او الله ذلیله کړي دي نو دوی له هېڅوک عزت نشي ورکولی عزت ټول د الله په عبادت کې دی او الله ته په سجده لګولو کې دی او دې کې د فایده د ساتي دا ډېر خلک په عزت پسې منډې وایي چې ما ته عزت میلو شي نو د عزت په دې پیسو کې لټوي او عزت په جیداد کې او په ډېرو بچو کې او په شهرت کې او په دې کې لټوي نه حقیقي عزت که غواړي د عرش والا سره رابطه جوړه که ورب الکعبه سخ غریب به او بدرنګه به مې خو عزتمن به ځکه چې عزت د دغه رب په لاس کې دی نور د هېچا سره عزت نشته رب العالمین دې موږ ټولو ته عزتونه نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دنیا او په آخرت کې د ذلت او د رسوایي نه دې الله موږ بچ ساتي ان الله يفعل ما يشاء یقینا الله کوي هغه څه چې وغواړي مخکې دا خبره تېره شوه چې دا څومره ډلې چې به د دنیا کې دي د دوی په منځ کې به فیصله د قیامت په ورځ
اوس دلته دا خبر الله ذکر کوي چې ټولې ډلې ګوره په اصل کې دوه قسمه دي ډلې په اصل کې څو قسمه دي دوه دي یو په حق دی او بل په باطل دی اگر که داسې ډلو نومونه خو ډېر دي خو چې ټول عام ډلې را جمع کړي نو حقیقت کې ډلې څو دي دوه حق پرسته او باطل پرسته او د دوی جګړه د پوخانه را روانه ده او د قیامته پورې به د حق پرستو او د باطل پرستو په منځ کې جګړه وي الله سوي هذان خصمان اختصموا في ربهم دا دوه ډلې دي چې جګړه کوي په باره د رب د دوی کې دوه ډلې دي نو بله خو نشي درې مشتي نه یو هغه ډله ده چې په حق ده نو دویم هغه ډله چې په باطله ده او د دواړو په منځ کې جګړه روانه ده الله په باره کې روانه ده یو کوشش کوي په دې محنت کې دی چې د رب العالمین توحید ثابت کړي او عبادت یوازې خاص هغه دپاره دی نو دا بل لګیا دی نفي کوي او نور پکې هم رادننه کوي دا جګړه د پوخانه روانه ده په دین کې دا مسله هم دقه شان روانه ده څوک لګیا دی قرآن او حدیث ثابتوي د قرآن او حدیث حقانیت ثابتوي خبره په دلایلو ثابتوي بل په تاویلو ماویلو کې لګیا دی همیشه دا جګړه دقه شان روانه ده ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت ته او علی بن ابي طالب رضی الله عنه په دې باندې قسم خوړو دا زموږ په باره کې نازل شوی دی د چا په باره کې د بدر غزا چې کله وه او د بدر جنگ شروع کېدو نو د هغې نه مخکې درې کسان د مؤمنانو د طرف نه وتي او درې د کافرانو د طرف نه کوم چې مسلمانانو هغه حمزه رضی الله عنه علي بن ابي طالب او دویم عبیده رضی الله عنهم اجمعین او د مشرکانو طرف نه عتبه او شیبه چې دواړه زامن د ربیعه او ولید بن عتبه دا درې کسان راوتي مقابلې له الله وی هذان خصمان اختصموا في ربهم دغه دوه ډلې جنګي کړی دی په باره د رب د هغوی کې نو دغه درې راوتي مؤمنان د خپل رب بندگی کوله جګړه په دغه مسله کې روانه وه چې عبادت به یوازې د الله کېږي یو حمزه دی بل علي دی بل عبیده رضی الله عنهم اجمعین او دا نور درې راوتي د خپلو بوتانو حقانیت ثابتوي د خپلو باطلو معبودانو مسله ثابتوي علي بن ابي طالب به چې کله د آیت واورېد وایي دا خو الله زموږ خبره کوي خو د آیت عام دی هر هغه انسان ته شامل دی که څوک په حق دی هغه هم په یو ډله کې دی څوک په باطل هغه هم په دغه یو ډله کې دی او دلته ته یو فایده ذکر کړم سبحان الله د مؤمنانو جنگ به پوخا په دې کې روان و د کافرانو سره هذان خصمان اختصموا في ربهم الله اکبر ځکه حدیث کې راځي کله چې دا شهید د قیامت په ورځ راپاسي نو د دې زخمونو نه به د وینه قشن تازه روانې نو بعض شهیدان به داسې د الله سره ملو شي چې دا سر به په ترخ کې نیولی ولاړ به الله به دې تپوس کړي او الله ته به پته وي ولې وی الله ستا دپاره فی ربهم هغوی مسله ټوله د الله دپاره وه نو دې ځای کې یو نصیحت پرون د افغانستان او د پاکستان کرکټ و که نه څومره عجایبات چې ما په دې یوه شپه کې لیدلي دي لکه د کفر او د اسلام جنگ چې رواني او که چېرته دومره اهمیت موږ د خپل دین له ورکړی وی که نه الله به بخلی وی او که چېرته دومره سوچ او فکر زموږ د دې سره وی لکه وی یو رنځ چې ضایع کېږي هغه یو رنځ چې ضایع کېږي لکه زما سا چې زما نه وځي وی زه دا ویم که چېرته ما ورته دا ووایو چې یو رکات د منځه زما نه ځي زما دنیا او آخرت تباه کېږي او کمی کنزلی او بدی ردی مسلمان رور دپاره یو عقیده یو رب یو کعبه یو قرآن یو پیغمبر او مسله د کرکټ د لاسه دومره دشمني زه تاسو سوی یم ما خو متابعه پرون وکړه د هغه کسان خو پرېږده کوم چې عوام دي عوام خو عوام دي هغو خو بلکل بریک نه لګي هغو خو چې څه ووایي
یونیورسټیانو کې سبق وي، په جامعاتو کې سبق وي، که د هغوی نشریات هم لیدلی وی. یو لګیا دی ما ښه پېژندو، ښه رابطه مې ورسره وه، هغه تجزیه کوي لګیا دی، دا جي که د پلاني دغه ځای کې لږ بالنګ صحیح کړی وی، د پلاني دغه کړی وی، نو تا پورې دا خبرې خوند کې مړه ته به دې قصو کې لګیا یې. چېرته د په دې خبره کې سوچ وکړه د پښتانه چې د بېدینۍ طرف ته روان دي دې سره څه وکړو. که چېرته دغه ځای کې د علماو محنت شروع کړی وی او دلته د دعاتو لږ کوشش کړی وی او په دې ځای کې داسې یو څو کتابونه نشر شوی وی او دلته یو دوه درې میموري کارډ د بیان موږ نشر کړی وی، نو حالت به برابر شوی وی. نه تجزیه په دې روانه، که ده چېرته بالنګ بزدار کړی وی او دی بیټینګ ته لږ ولاړ وی او دی لږ مخکې راوتی وی او دی وروسته راغلی وی، خو میچ هغه بیا ګټلی شوی میچ دی په تعجب کې ویوړم. دا هغه دی چې نوم پې د اسلام او د دین پروت دی چې وایي دا دینداره سړی دی، هغه وایم زه. عوام خو پرېږده، د عوامو خو بریک نه لګیا، خو چې څه ووي د یو انسان دیزې پورې د هغه خبره ورسي چې هغه یو مسلمان رور کنځي، د هغه خور مور یادوي، د هغه ملک یادوي، د هغه خاندان یادوي، د هغه قوم یادوي، د یو کرکټ د لاسه ته به د دې قوم نه څه تمه وکړې او د دې مسلمانانو نه چې دوی به سبا له د دشمن په مخ کې یو شي. دا زه خو دا یم چې د کوم سړي په لوبو کې دا حال دی، سبا له الله دې نه کړي چې که دشمن په دې یو مسلمان باندې حمله وکړم، دی به دغه دشمن ملګری. مسلمان د مسلمان رور دی، کوم ځای ته لاړه هغه خبره. او زما ستا رورولي د صوباړي د لاسه ختمي، رورولي دومره عقیده په منځ کې هغه څه ده چې موږ یو رب منو. ښه دا خبره په دې کمزوري شو چې په صوباړي باندې بال ډېر ونه و یا په بال باندې صوباړی ونه و، په دې زما ستا رورولي ختمه شوه، په دې زما ستا غیرت، پښتو، دین، هر څه لاړو ګډوډ شو. څنګه ګوره یهودو نصاراو په موږ باندې لوبې وکړې او موږ به پوه نه شو. د هغوی سوچ دا و، وایي دا مسلمانان اول خو یې مصروفه کوي په لوبو کې چې واوړي د دین نه، بیا یې پکې دومره مصروفه کوي چې دوی پکې خپل مسلمان او پښتن او قوم او عزت او د هر څه پکې هیر کړي. او بالکل کامیاب دي که نه کامیاب؟ 100% نه 101% کامیاب دي، 101% کامیاب. دا لوبې دغه کافران هم کوي خپل منځ کې، خو هغه یو بل خو نه خرابوي که نه، هغوی یو بل سره لوبې په دې کې چې یو بل سره محبت ډېر شي. زموږ خو د کفر او د اسلام جنګ روان دی چې یا به کفر ګټي یا به اسلام ګټي. دا کوم ځای ته موږ رسېدلو؟ هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دغه دوو ډلو جنګ کړی د الله په باره کې. دلته مسلمان د مسلمان سره جنګېږي د صوباړي او د بال دپاره، دا حال دی. جګړه د مسلمان سره روانه ده. ښه د مسلمان سره اخر جګړه په سره په دې دی چې دا میچ دي شو، دا میچ کته، دا میچ بره. او بیا ما چې د دې بعضو د ټویټر یې ولیدې او د اکاونټ یې ولیدې چې په انټرنیټ باندې دي، او هغه یا د داعي نسبت ورته کېږي او یا په جامعاتو کې سبقونه وایي پراته دي، هغوی لګیا دي باقاعده لکه دوی ته چې دا کار حواله شوی دی چې تاسو به دا نشریات کوئ چې څو رنځه پکار دي او څو نه دي پکار، او څو هغه باقاعده لګیا دي. ایو ورکړي دي، هم هم ښه پېژندو. بیا مې ورته میسیج هم وکړو، ایو ورکړي وو، وایي زما په ژوند کې ټکه توره ورځ نن وه. ما ورته میسیج وکړو، ما صاحبه خبره یې ډېره غلطه کړې ده. او شیخ صاحب محترم څنګه یې ولې وي؟ ما تور ورځ خو په ژوند کې هغې به کوم ورځ چې د الله نافرماني وشي هغه توره ورځ وي، هغه د خفګان ورځ چې د عرش والا خبره ونه منلی شو. تا پورې دا خبرې خوند کوي، ته دومره غلو دې وکړه، دومره مخکې لاړې. په کار خو دا دی چې ته د عوام کنټرول کې، چې کوم عوام صحیح د شریعت موږ له د لوبو اجازت را کړې، زه د لوبو نه منکر نه یم، زما د خبرې به نور څه فایده نه راوباسي، بله خبره به دې نه راوباسي. مقصد زما د خبرې دی چې لوبې شتي په شریعت کې، خو د شریعت په حدودو کې دننه لوبې شتي، خو هغه لوبې
چې د الله نافرماني پکې نه کېږي دا خو موږ د الله نافرماني کې لګیا یو هغه مسلې جدا دي چې مونځ پاتې شو او که نه او کنځلې منځلې او هغه نتیجه سره ووته نتیجه دا راووته چې مسلمان د مسلمان دشمن کېږي دا څنګه لوبه ده او دا څنګه هغه څنګه د خوشحالۍ د ټایم پاسۍ دپاره تلېږي لوبه خو شریعت وایي وکړه لږ وخت پورې وکړه چې یو د دین خراب نه کړي بل ورورولي دې ګډوډه نه شي بل دا چې مزدوري دې ګډوډه نه شي دنیا دې ګډوډه نه شي د بچو له رزق ګټي چې دا چېرته خراب نه شي شریعت وایي وکړه لوبې خو چې د شریعت خلاف نه یې که نه چې سړی داسې لوبه کې پروت وي او بیا اخري نتیجې دې ته راوځي چې مولیان هم لګیا دي د تعصب په دریاب کې او د تعصب په وله کې هغوی هم لګیا دي غوپې وایي هغوی هم عوام را ګرموي د الله نه یره پکار ده مونږ الحمدلله زمونږ دوستي دشمني هغه ټوله د یو رب دپاره ده هذان خصمان اختصموا في ربهم دا ټکی یاد ساتي ټوله مسله هغه د الله په باره کې ده چې د الله دوست دی زمونږ دوست دی چې د الله دشمن دی زمونږ دشمن دی او چې د الله دوست دی زمونږ دومره مضبوط دوست دی چې ټوله دنیا را جمع شي او رانه جدا کوي نشي جدا کولی او چې د الله دشمني چې د یو مور پلار رانه پیدا یي که نه او خپل ورور مې او د الله سره یې نه لګي زما ورسره نه لګي پاتې لا ده چې د پښتون دی او پاکستانی دی او افغانی دی دا لرې خبرې دي چې د یو پلار ورور مور نه وي او د الله سره یې نه لګي زموږ ورسره نه لګي او امریکندی دي او د برطانیې دي او انډین دي او چې کوم ملک یې د هغې دي خو چې د الله سره یې لګي زموږ ورور دی زموږ د سر تاج دی د الله نه یره پکار ده موږ الحمدلله یو مسلمانان یو بیا د هغې نه بعد پاکستان او افغانستان دا د یو بل ګاونډیان دي په یو بل باندې حقونه لري یو بل ته به زړونه پاک ساتو انشاءالله همیشه او چرته به هم انشاءالله یهود و نصارا او نور کافران په دې کې کامیاب نشي چې د مسلمانان جدا کړي او الله سبحانه تعالی د همیشه دپاره د مسلمانانو په منځ کې د اتفاق ساتي او الله سبحانه تعالی یهود و نصارا او کافران ټول په خپلو چلونو کې ناکامه کړي کوم چلونه چې هغوی د مؤمنانو او د مسلمانانو خلاف جوړ کړي دي او الله سبحانه تعالی زموږ له غټه ګټه راکړي غټه ګټه کومه ده کرکټ ګټه که د فوټبال دا صرف زموږ حال نه دی که نه د مسلمانانو په حال به په جړه شي په جړه اوس داسې د فوټبال روان دی چې د افریقې د ملکونو په منځ کې نو دا 2 جمعې مخکې موږ تللي یو ځای کې څه مسله وه نو دا د مصر دا خلک ټول لا جمع شوي وو هغه پکې چې د ګول شو که ګول ونه شو چې چلو شو او دا ټولو چغې کړې په لارو کې ټیویانو ته ناست شو نو زه داسې ویرېدم چې نو هغه ما سره خوا کې یو مصری ولاړ نو هغې نه وي دا زموږ د ملک ګول وکړو زه ویرېدم چې سی چلو شو چغې شو एकदम چغې یو خلک راپاسېدو داسې مسله صرف دا نه چې زموږ روانه ده ښه پوره دی غیر مسلمو زموږ سره څه چلونه وکړو خو موږ پې پوه نه شو څه چلونه او څه طریقې وکړي خو الله دې د مسلمانانو په حال باندې خصوصي رحم دې الله وکړي فالذین کفروا نو هغه کسان چې کافران دي 2 ډلې دي که نه یو ډله کافره ده او دویمه ډله کومه ده مسلمانه ډله ده نو کافرانو انجام څه دی هغه دا دی فالذین کفروا نو هغه کسان چې کفر یې کړی دی قطعت لهم ثیاب من نار پرې به کړی شي د دوی دپاره جامې د اور نه سبحان الله د عذاب ته ګوري په اور کې به دننه او جامې به هم د اوري يصب من فوق رؤوسهم الحمیم راړولی کېږي به د پاسه په سرونو د هغوی ګرمې اوبه د جهنم په اور کې د جهنم لباس او له پاسه به پې الله وي ګرمې اوبه هم موږ اړو يصهر به ما في بطونهم والجلود ویلی به کړی شي په هغې سره هغه څه چې په خېټو د دوی کې دي او سرمنې د دوی اور دی په اور کې دننه بیا په دوی باندې له پاسه ګرمې اوبه
الله وی د هغې د لاسه به د کلمې او خېټه کې چې څه د هر څه به ویلی شي او سرمنې به یې ویلی شي. ولهم مقامع من حدید او دوی لره به ګرزونه یا سټکونه د وسپنې په هغې به واله کېږي له پاسه. كلما أرادوا أن يخرجوا منها هر کله چې وغواړي دوی چې راوځي د هغې نه من غم د وجې د غم نه په څه غم کې به چېرې د دې جهنم نه ووتی کوشش به کوي اعیدو فیها واپس به کړی شي هغې ته الله به بیا ورته واپس کړي. وذوقوا عذاب الحريق او ورته به وویلی شي وسکئ عذاب د اور سوځونکي. دا انجام د کافرانو دی. اوس د دې نه بعد انجام د مؤمنانو. الله دې موږ ته نصیب کړي. إن الله يدخل الذين آمنوا یقینا الله ننباسی هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک جنات جنتونو ته تجري من تحتها الأنهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې يحلون فيها من أساور اچولی کېږي به دوی ته په هغې کې د بنګړو نه بنګړي به اچولي دوی ښایست دې لپاره چې ښایست یې ډېري بنګړي به د څه نه جوړي من ذهب ولؤلؤا د سرو زرونه او ملغلرونه ولباسهم فيها حرير او جامې د هغوی به په هغې کې د ریخم وي. دا ریخم حرام دي په دنیا کې په سړو باندې خو په آخرت کې ور الله ورکوي. دغه شان د بنګړي او دا قسم نور سامان چې کوم د ډول دی دا حرام دی په سړو باندې خو په آخرت کې شته. وجه څه ده چې الله دوی له دومره اوچت نعمتونه ورکړو نو خو ایمان دی که نه بل دا چې وهدو الى الطیب من القول او هدایت کړی شوی و دوی ته پاکې وینا ته. الله دوی ته هدایت کړی یعنی لارې ورته ښوولې و د پاکې وینا. د پاکې وینا نه څه مطلب دی؟ مفسرین ډېرې خبرې کوي. یو مشهوره خبره ده چې پاکې وینا نه مطلب کلمه د لا اله الا الله. دوی له الله هدایت ورکړو. څنګه هدایت وله ورکړو؟ لارې ورته د لا اله الا الله هغه ښوولې وه. یا پاکه وینا الله دوی ته توفیق ورکړی د ذکر او اذکار. الله به ډېر یادو. وهدو الى صراط الحمید او هدایت کړی شوی و د دوی او هدایت کړی شوی و د دوی لارې د ستایلی شوي ذات ته. ستایلی شوی ذات څوک دی؟ الله دی. د الله لارې ته د دوی توجه الله را ګرځولې وه. وینا هم پاکه وه عمل هم پاک و. پاکه وینا یعنی قرآن تلاوتونه ډېر کول کلمه د توحید به ډېره وي ذکر او اذکار به ډېر کو. الله وی او نیغې لارې ته مې راړولي وي چې هغه لار زما وه. الله دې موږ ټول دغه نیغې لارې ته واړوي او الله سبحانه تعالی دې موږ په نیغه لار باندې د مرګه پورې قایم او دایم لري. او الله سبحانه تعالی دې زموږ د ژبې په ذکر او اذکار باندې راواړوي. او الله سبحانه تعالی زموږ ژبې د الله د ګناه نه او د هغه قسمه خبرې نه دی الله بندي ساتي په کومه خبره چې الله ناراضه کېږي. او الله دې زموږ زړونه مؤمنانو ته پاک کړي او د چا زړونه چې موږ ته ګندوي نو الله دې د هغوی زړونه زموږ دپاره پاک کړي. او الله سبحانه تعالی د مؤمنانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. او څوک چې مسلمانان کمزوري کول غواړي یا د هغوی د ملکونو امن خرابول غواړي یا مسلمانانو کې یره راوسته غواړي نو رب العالمین دې په دنیا او په آخرت کې د الله رسوا او ذلیله کړي.
په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به د 15 نمبر آیت نه شروع کوو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.